دا چې تا ته وي تورې بس کو کشنې دا ست دی خو ډیزل ست دی داسې ګپ شپ دی تورې بس کو کشنې بس کو دا څه خبره او که ډوډۍ د څکلي شنې یاده وه او که ډوډۍ د منځ کې د تورې نو بل هم سم هوښیار وه هغې ویل اول به تورې وڅکو بیا به پسې ډوډۍ وخورو نو بیا به پسې شنې وڅکو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه څومره لوی سړی دی د مور د برکت وی یو ځل په یو کلي کې یو علاقه کې مې سبق وی استاد سره دلته خو زموږ دا خلک وظیفې راغونډوي هلته د وظیفو رواج نشته پنجاب کې و صرف زموږ په دې علاقه کې شته نور نشته بل دی وی پیسې خرچه را سره خلاصه شو ډېر زیات وږی شوم وی بار ووتم وږې ده په دې خېټه مې درد وی یو ځای کې واده وی ما وی چې د دې واده والا د دروازې مخې ته اوړم راوړم ځکه رحم یې را باندې راغی او راته وی چې راشه ډوډۍ وخوره سوال خو نه کوم سوال خو ګناه ده اوړم راوړم کړی را باندې خفه شو وی د هغه واده دروازې ته ولاړم خلک به څوک دننه تلل څوک بار وی زه ولاړم چې څوک به راته وایي چېرې راځه ډوډۍ وخوره وی بجې راځې چې ما ته چا ویلي یو سړی دی لکه څه کوې دلته وځه ده تا ته چا دعوت درکړی دی وی چې نه وی چې ځه لږ کېږه شوم پړق بچو خیرات هم کړی دی دا څو وی روان شوم وی چې لاړم بل ځای مړی شوی مړي پسې خلک خیرات کوي وی مې چې دلته به راوړم که چا باندې زړه خفه شو سوال خو نه کوم وی چې هلته لاړم څنګه وي یو سړی اواز راکړه چېرې ورې ډوډۍ خلاصه شوې ده ښه ډوډۍ راغلې خلاصه ده وی واپس راغله وی چې جومات ته رانم خو د خېټې مې سب دړ کوم وی جومات کې اوس یو سړی ناست دی ډوډۍ ورته پرته ده په پلیټ کې ورته ترکاري پرته ده او ښه مزېداره خوري وی چې زه ورغلم څنګه وزي ولیدم وی د هغه په تندي 12 بجه وشوې هغه وی خدای دا خو راپسې بل پلان راغی دا به څه کوي وی چې زه ورغلم ما سلام واچو السلام علیکم وی هغه د غوسې نه ماته وی چې وعلیکم سلام داسې غوسه شو مطلب یې دا و چې دی ځي مثلا ډوډۍ ته راسره کښېننې وی زه کښېناستم ما خو سوال نه کوم چې وږی یم او سړي په مزاج هم پېښ شوم چې تندی یې ګونجي کړ او د سلام جواب یې هم تیز راکړ وی دې سړي ما ته وکتل وی داسې په غوسه ما ته وی ډوډۍ خورې که نه په غوسه چې چاته وی څوک چېرته خوري وی زه خوږ یم وی مې چې وبه خورو که نه پوه شوې په خبره په دې ستونو مه ځئ دعوت چې څوک درکړي دعوت قبلول دا سنت دی او بعضې علما ورته لا واجب هم او یو ست دی ګورئ ست دا چې څوک درته وي ډوډۍ خورې ورته مهرباني دا دعوت نی دا ستا عزت کوي اوس 12 بجې دي یا 2 بجې دي د اوړي غرمه ده او کور کې ډوډۍ خلاصه ده او ته په لاره ولغې یو سړی وشرمېد او تا ته وایي ورورې ډوډۍ خورې هغه ته به څه وی مهرباني او چې ته وی ډوډۍ خورې او ته وی وبه خورو که نه وایي اب وایي دا څه په مصیبت وړې ده دې ته شړق مېلمه وایي شړق مېلمه دا څه په غم وړې ده ډوډۍ خلاصه ده ښځې ودره ما خو درته ست وکړه خو راپسې شو اوس که دی تا ته وایي 2 ښځې مې دي یو پکې خوښه کړه ته به ته یې لار کوه او مال در سره نیمومه بس ته به کله چې اوس پټوالي راولم ځمکه را سره نیمه کوه پوخ انتقال به کوله راپسې او نه ستا په مال اولاد کې د خدای برکت پیدا کړي ما ته بازار ښایه بازار یې خو تجارت یې وکړه خدای والا مال ورکړه ډېر مال خدای ورکړه نو ست جدا شی دی ښه زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجار صاحب رحمت الله علیه یو سړي چاته وی چې تورې بس کو که شنې بس کو دا چې تا ته وي تورې بس کو که شنې دا ست دی خو ډیزل ست دی داسې ګپ شپ دی تورې بس کو که شنې بس کو دا څه خبره او که ډوډۍ د څکلي شنې یاده وه او که ډوډۍ د منځ کې د تورې نو بل هم سم هوښیار وه هغې ویل اول به تورې وڅکو بیا به پسې ډوډۍ وخورو نو بیا به پسې شنې وڅکو نو یا سړي ما ته آواز راکړه په غوسه ډوډۍ خورې مې چې وبه خورو که نه تندی یې ګونجې کړه ویې زه ورغلم کښېنه دلته مې چې تا څومره غوسې کې کوه زه نه خېټه مې خوږېږي وی ما ته وی چې د کوم ځای داسې په غوسه راته وایي
مې چې زه جیلان یم وایي چې زه خو ملکه جیلان یم هلته د کومې محلې لږ نرم شو سړی علاقې وښده مې د پلانکې محل دی لکه دغه ځای خو زه مې یم هلته له کومه د چا زوی مې د پلانکې زوی یې نوم دې سره عبدالقادر بس وي سړي پر اپرپي شو وایي یاره معافي غواړم دا خو ستا ډوډۍ ده او زه یې خورم دا خو زما نه ده مې زما څنګه ده وایي ستا مور ماله پیسې راکړې چې زما زوی د عبدالقادر پلانکې علاقې ته علم لتلی دی ډېره موده وشوه پیسه به ورسره خلاصې خرچې دا پیسې به یوسه ما له کرۍ هم راکړه کرۍ او ما ته یې دا یوسه نو زه درپسې په دې ټولو جوماتونو کې وګرځېدم خو ته مې پیدا نه کړې نو وږې شم نو مې ته راشه ډوډۍ به وخورم نو واپس به کلي ته ځم نو ستا مور چې کومې تا له پیسې راکړې په هغې مې دا روټۍ او ترکاري اخیستې اوس خوښه دې خپله نه که زه یې در سره وخورم او که نه چې دا ګوره یو مور د مور